دا د شمال زون په سطحه باندې هغه 40 بستریز روغتون دی چې د مخدره توکو روږدي تر 8 نه 18 کلونو پورې تنکي ځوانان پکې تر درملنې لاندې دي. دغه تنکي ماشومان د خپله د روږديتوب قصه موږ ته داسې بیانوي. زه اول چې وم مواد مخدر مې لږ استفاده کوله، اخر مې ډېر استفاده کړه. نو زما پلار ډېره باندې وپوهېده، بالا مې پلار راوستم دلته شفخانه دلته 3 میاشتې مې تداوي وشوه. اوس ځم انشاءالله کور ته، ډېر خوشحاله یم او د تصمیم هم نه لرم نور چې بیا د مواد مخدر استفاده کوم. انشاءالله اوس نن جوړ تیار یم، ډېر خوشحاله یم چې ځم کور ته. دلته تداوي مې وشوه، بس 3 میاشتې ټوله نظم برابر و، دوا یې راکوله، ډاکټر صاحبانو خدمت یې موږ کوه ټوله. کیسه مشان می ذکر مشان شیشه ما مشان کار کردم، ما شیشه شروع کردم کورتن اتلم بعد سرکون که وزکیم کورتن عمل می هو داشتن دید بیا عمل می شو که اسپان نمیرم ما چه که اسپان نداشتم دکتر هم دریش دینه تداوی کردم حسیت نداشتم اوست رو خوشحالم کورتن انشالله تعالی پر مور اپلار ولی زندگی کوم خسته عزتمند زندگی. د یاد مرکز مسئولین وایي سږ کال د حمل میاشتې راهیسې تر دې مهاله 176 تنو دغه مرکز ته مراجعه کړې چې له شمېره 154 روږدي کسان د معاینې وروسته بستر شوي. دغه راز 110 تنه د روغتیا موندلو وروسته رخصت او خپلو کورنیو ته سپارل شوي دي. یو کال کې 176 کسه موږ مکمل بستر کړي دي. موږ ته چې مراجعه شوې ده، موږ په دې مرحلو کې مریض نیونه یا مریض جذبولو کې موږ خپله 2 برنامې لرو. یو خو د خپله د والدین نه چې زموږ مرکز ورته معلوم دی وایي دا دی د دې موږ ته راولي خپله والدین، او بل موږ خپله ساحوي ټیم لرو. ساحوي ټیم د خپله د همدغه کارمندانو نه دی. د پروګرام په مطابق باندې ته سکیجول تقسیم اوقات جوړ شوی دی. هفته کې 2 ورځې هم آګاهي عامه لرو. په آګاهي عامې اړخ کې موږ ساحوي کار لرو. په ساحوي کار کې موږ بیا کارکوند صحي، خپله محافظ، ډریور او مشاور د تداوي د مکمل ساحې ته ځي. هغه بعضې مراکزو، هغه بعضې جامع ځایونو کې لکه مجموعګانې چې اوسي هلته نو هم خپل آګاهي عامه کې د ازرار د مواد مخدر چې خپل ماشومان دغه رقم مکمل باید وقایه شي، په دغه شکل باندې دغسې تربیه شي، سوء استفاده ورنه ونه شي. دا بعضې ناشناسه او بې رقمه اشخاصو په شاوخوا ورته پرېنې دي، نو د مراقبت لاندې ونیسي. او بل موږ ساحوي کار بیا زموږ دا دی چې هغه ټیم نو د نواحیو نه، ملا امامانو نه، دې سره موږ خپل روابط خدای ټینګ کړی دی. نور مراکز دي صحي کې هلته زموږ شماره د معلومات د خپل د ډاکټر د مشاور شماره د معلومات شته ده او ناحیې د همغه مربوطه او حوزې. نو موږ خو د سن ټیټ د 18 نه ټیټ موږ دلته بستر کوو. نو بیا هغه اساس باندې موږ دغه ساحوي کار اکثرا د ورځې خوانه ټیم زی. بعضې کسان چې مشکوک اوسي بیا هغه راولو دلته ټست کوو، چې ټست مثبت وته بعد هغې نه بستر کې نیسو. زمانی که ما در داخل شفاخانه میاریم که اینا 3 ماه تداویش به طور رایگان می باشه که در اینجا تمام فعالیتش از طرف وزارت صحت عامه و ریاست صحت عامه که پرداخت میشه. خدماتش 15 روز اول در بخش سمزدایی قرار داره، بعد از 15 روز 75 روز دیگه تحت فعالیت مشاورین، روانشناسا و معلمای دین و استادای سواد آموزی که در اینجا فعالیت میکنه طبق تقسیم اوقات هر روزه پیش میره تا اینا به جامعه با یک اعتماد به نفس و عزت نفس کامل بتونه در محضر خدمت در جامعه شود. ما متاسفانه اما جای ورزشی ما که با یک تعمیر رفته که این از وزارت صحت عامه خواهش میکنیم که یک مکان بزرگتر که این وسایل هم برای ما آماده شود. ما چون البته بسیار داریم که در اینجا ورزش میکنن با یک فوتبال، با یک والیبال، اما جایش قید است که فعلا نمیتونه. په ورته وخت کې د روغ شوو تنکي ځوانانو کورنۍ غړي د اسلامي امارت له حکومت څخه په رضایت ښودو سره وایي د تیرو ادارو پر مهال به ورځ تر بلې د روږدو کسانو شمېر مخ په زیاتېدو و، خو اوس له نیکمرغه تر کمې کچې را رسېدلی دی. بیا د خدای امارت ما خرابوي، امارت د خدای آباد لري چې که دا دغه سابقه حکومت شر و فساد وای دا به 100 چند نشوی وای. همدغه امارات چې دغه خلک راټول کړل، مستجمع کړل وجود ته تداوی لاندې ونیول. دغه ډاکټرانو موږ زیات تشکر وکړو، په دې تشکر وکړو شپې ورځې دوی زحمت ورسره وباسله تر څو چې دغه لارې ته یې برابر کړل. او بل دا خواهش زه لرم
چې دغه ټول ولس دغه خلکو نه خواهش لرم چې وروره و شرایط بل شرایط دی وایي غل د جینایي نه 3 قدمه مخکې دی صحیح ده که نه مهارت لري مغه کسب ده دومشکې وړکو نه وړو وړکو نه کار خلي دغه خپل طفل اولادونه دی باید کوڅې ته پرېنږدي وي د ګاونډیانو سره یو دقیقه باید پرېنږدي وي داسې طفلان شته چې بوتل ټولوي هغه سړی ورته راوړي ورته یې چې بچو دغه ځای کې هغه موټر درته رسېږي او موټر دغه ورکړه واخله دا سلګونه هم ته واخله هغه طفل دی هغه په دغو شیانو نه څه پوهېږي په مرور زمان هغه سلګون ته خوند ورکوي نن چې واخلې چې دومره بوتل چې ټولوم سبا یې بیا اخلم بل بیا اخلم بل مغه وړکه په آغوشته ده جای بسیار احساس خوشی میکنم که امروز با همکاری شفاخانه چلبستر معتادین نوجوانان ولایت بلخ از دوره بستر فارغ میشه جای خوشی است به ما و به خودش هم جای خوشی است که از این مشکلات خلاص شده و از امارت اسلامی خواهش ما همی است که در قسمت جلوگیری افرادی که فروشنده مواد مخدرات به هر نوعی که است باید جدی برخورد کنند و از مردم شریف خود میخواهیم هم با امارت هم کار باشند هم با اولادای خود هم کار باشند که از این مشکلی خانمانسوز جلوگیری شود. د بلخ ولایت عامې روغتیا مسؤلینو په وینا دغه 40 بستریز مرکز سربیره د ښځو درملنې او پاخه عمر لرونکو نارینه‌و لپاره مرکزونه فعال دي چې شاوخوا 200 کسان ورسره تر درملنې لاندې دي. موږ د بلخ ولایت عامې روغتیا ریاست اړوند د معتادینو 3 دانې روغتونونه لرو چې یو هم 40 بستریز روغتون دی چې په هغې کې مشران یا هم پاخه عمر هیوادوال درملنه کیږي او بل هم 40 بستریزه چې په هغې کې زموږ د نوجوانانو چې د 18 کالو څخه عمر کم وي د هغوی درملنه کیږي او یو هم د وناسو 50 بستریز روغتون دی چې په هغې کې میندې همداراز هغه ماشومان چې دي ورسره هغوی درملنه کیږي پکې. د بلخ ولایت عامې روغتیا ریاست اړوند په مخدره توکو د روږدو کسانو درملنې 40 بستریز مرکز د اسلامي امارت له لوري د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې یو مهم اغیزناک او ستایل کیدونکی اقدام دی. دا نه یوازې د روږدو ناروغانو درملنه کوي بلکې هغوی ته د اصلاح پوهاوي او نوي باعزته ژوند زمینه هم برابروي. ثابت خان انځور، مزار شریف.